چې بیا به خلک وایي چې مولوي زموږ تا ته مسله راوړم تا تېره دومره خبره جوړه کړه. نه ورونه، زما مقصد دا دی چې زه یو عام خبره کوم، خو داسې حالات راشي چې ښایسته پلار ماله د خپل زوی نه شکایت کوي. ولې کوي؟ د دې لږې دنیا دپاره. ګندا خو هماغه پلار و چې ته په دې اوږه باندې ګرځولې، تا سره دا ښځه نه وه او دې پلار به ته په اوږه ګرځولې. نن هغه پلار نه پوهېږي او ستا ښځه پوهېږي. هغه بوډا پلار جړا ته کښېنوي، هغه بوډۍ مور چې د ده په کوژدل او په واده باندې هغې غریبې هر قسمه خوشحالي ښکاره کړې وه، هغه څه کي؟ هغه خفه او دلګیره کي. نو داسې بچو ته مال مه ګټئ، مال د خدای سره څه وکئ؟ سودا پکار ده. او هر یو عمل کې به زما د تقریر خلاصه دا ده چې د هر عمل مقصد د خدای رضا ګرځوئ. بس ریا خراب شی دی، بې نمکه څیز دی، بدرنګ څیز دی. او بله خبره، ما د څو جمعو تیزوالی هغه زه ټولو مسلمانانو ته دا درخواست کوم چې هغه زما مقصد دا نه و چې زه ستا د ذات دشمن یم. په خدای قسم دی چې ای زما رونو چې دا کم په موبایل باندې پیسې ګټئ د ګناه په شکل باندې، ای زما خویندو، لا اله الا الله محمد رسول الله، زما دې د الله په